تمام اوس تاسو هغه خبره خو تاسو وکړه هغه مینوال او هغه فین چې کوم دی هغه اوس دلته راځي هغه زړو دغه باندې د نه ملي د زمانوم وردی کاس سړی وي او که ښځې نوم پیژن که زموږ د په خیرالې یو سړي د ټولې ورځې وکړه 2 میاشتې بله کور هم راونځي کې د کیبله دا کور لګوي سله کوي په خاص ډانسونه د هیرو سره بلبله توبه کې د کیبله. السلام علیکم ګرانو قدرمندو ستاسو ورو ستاسو ملګری دی خانم او دا وخت تاسو ګورئ اتحاد ټي وي کاټلنګ. یو کال مخکې خو موږ د میراوس ماما سره راغلي یو پروګرام ورته ریکارډ کړی و ډېرو ملګرو بیا غوښتنه ورکړې وه چې بیا تاسو لاړ شئ یو بیا ته یو ریکارډ وکړي یو کال پس بیا موږ به د درمیان کې تقریبا هفته کې میاشت کې د میراوس ماما سره زه په رابطه کې ما او تپوس کوم او نن دلته راغلی یم ته ملګري ته د سره مې رابطه وکړم دوی بېګا سره ما رابطه کړه وایي راشئ او ما ورته انشاءالله سره به درځم. د ټول نه مخکې خو زیات د میراوس ماما ستاسو ډېر شکرګزار یم تاسو موږ له ټیم راکړو په دې وخت کې او دغسې موږ سره دغه تعلق تاسو برقرار ساتي ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستاسو ډېره مننه چې تاسو دلته راغلی او خپل قیمتي وخت هم ضایع کړه. موږ به لاول کوشش کوو چې آیس یو داسې یو نوې نشه یو نوې ناله ته راوتې دی چې دا کم سړی څکي نو هغه به د 15 کالو نه زیاته زندګي نه وي ځکه چې دا شیشه وړه شوې ده او دی کې دغه دا څه یو نشې یو دغه یې چولې دی یا دا پیم دی یا پوډر دی یا بل څه دی هر څه چې دی ما خو لا لیدلي هم نه چې آیس دی څنګه نو دی پکې اچولې دی. ډېر ځوانانو پې خپلې ځوانۍ تباه کړې ښځې پې راوړېدلې دي. زه د نمل یونیورسټۍ ته تللی یم هلته چې کوم حالات ما وکتل او داسې بیا د هغې نه بعد زه بیا رالم دغه ته د یو جیل ته لاړم د دې آیسو والا اسپتال ته ورغلم چې په هغې کې تقریبا 120 کسان په آیسو باندې اخته وو او هغې دغه کړي وو ځان یې د نشې نه اړول نشې نه اړول دا د ډاکټرانو کار هم ټیک ته کوي به و دې سره تاسو چې ضد وکړئ قصد وکړئ نو پخپله به ترې نه منې شئ. هغه کسانو ته ما وویلې هغې کې غټ غټو ګیرو واله مو عام خلک مو او ښه ځوانان پکې وو. ما ورته تاسو لاس اوچت کړئ چې چا واده کړي نو هغه چې څومره وو هغې ټولو لاس اوچت کړو نو ما یې ښه تاسو لږ په دې ګریوان کې سوچ وکړئ ستاسو د نشې دپاره به سبا له ستاسو لوڼه ستاسو بچي ستاسو ښځه دا به په بازار کې ګرځي او د دې نشې دپاره به تاسو له خیر غواړي تاسو په دې باندې لږ شرم نه درځي. څوک په د لاس رانیسي څوک پهې برقه راکاږي څوک په قسم قسم خلک دی دنیا کې نو زه دا غواړم چې په دې باندې موږ پوره یو دغه د سوشل میډیا ته یو داسې دغه وچلو چې دا خلک موږ د دې نشو نه واړو لکه څنګه چې په لومبي ځل د ټلویزیون سکرین ته لاړم نو په بین الاقوام کې اولنې د منشیاتو خلاف قدم دا مه ایښی دی د دې نه ما نه مخکې چا دا کاروي نه ده کړې ګینې دا ګز او دا میدان ورکړئ یوټیوب له د میراوس منشیاتو پروګرام دا ورکړئ ستاسو مخې ته په خپله زما هغه خدمات راشي 2.5 کاله ما دا چلولی دی بیا مې د سکول پروګرامونه چلولی دي داسې ورسره د هره محکمه چې بیا موږ ته حواله کړه هغه به موږ په یو طریقه باندې وړاندې کوله لکه بله ورځ دې ته کسان راغله نو ما ته وایي چې په حادثه او په مصیبت کې څه فرق دی په حادثه او مصیبت کې څه فرق دی نو ما یې دواړه خو په یو لیول باندې یو شان دي حادثه هم غم دی او مصیبت هم غم دی او چې خندا ترې وباسې نو له سړي ښځه چې په حادثه کې مړه شوه دا حادثه ده او چې ژوندی کور ته راغله نو بیا مصیبت دی. قدرمندو یو کال مخکې خو موږ راغلي او دوی نه موږ دغه یو ویډیو کړی و د منشیاتو خلاف بیا په هغې کې زه په خپل تحصیل کاټلنګ کې مختلف چې زموږ چارواک دي د تانې سره هم بیا دغلته څه چې ناظم دول هم پکې دي داسې موږ د یو مهم چلو موږ سره مرسته وکړي موږ سره دغه وکړي خو به هر حال په هغې موږ سره چې رد عملونه کو او میراوس ما ته خو هم ویلي چې به دغه سیز شروع کوو ځکه چې ډېر زموږ چې کوم نوی نسل دی هغه ټول په دغې باندې مخته دی نو بیا موږ هغه سیز تقریبا هغه ویډیو ما ورکړی وچلولو په هغې چې موږ سره څه دغه ونه شو به چې زموږ سره ملګرتیا زموږ سره سپورټ جوړ شي او د دغې خلاف موږ ټول راوځو نو میراوس ماما راته دا ویلي چې به دغه بینر یې مراکز دا ځان سره ویسل ته خیر دی او دغه زموږ دې کې بیا زموږ ډي سي له
له پکار دی دغسې اے سی له پکار دی اس بي چې دغه موږ سره سپورټ وکړي او دغه موږ یو کریک ډاون وکړو نو انشاءالله چې کوم نوی نسل دی نو امید د خپل رب نه ساتم چې دغه به بالکل لږ کنټرول شي او میراوس ماما نه اوس هم دا وغواړو چې دنه څه واورو میراوس ماما څه به وایه دا یو سړی و ښځې ته یې ټیلیفون وکړو خپلې ښځې ته یې ټیلیفون وکړو وایي ته کوم ځای هغې ورته یې خواره کور یم مانځه ته تیارې کوم د مونځ دپاره تیارې کوم نو بیا ورته ښځې وایي ته کوم ځای نو ده ورته ما سره تسپې لاس کړې او تا پسې شاته بازار کې روان او دا یو سړی و د هغه ښځه د بجلۍ ستن نیولې وه نو ډېرې په خاورو مورو کې ښخه کړه ډېرې ډاکټران ماکټران خپل وس وکړو خو لکه څه مزه یې ونه کړم بس بیا یې وله قبر وکنیسته او کفن دفن یې کړه او چې کله یې جنازه راواغشته دا کټ چې یې راوړه چې کومې ستنې نیولې هغې سره دا کټ بیا وډقېده یو نیغه کټ کې کېناسته یو بیا یې واپس یې وړه څه موده ژوندی وه بیا په خپل مرګ مړه شوه نو بیا چې خلکو راوړله که نه او هغه ستن له رانږدې شو نه خاوند یې دا جنازې نه مخکې منډه کړی خلکو ته وایي ګوره دا کټ ته نه بیا ونه ډقېږي زمونږ د هوټل ته بله ورځ وه دا هوټل مونږ نوی کولو کړی دی د چکدرې نه تقریبا دیر طرف ته 8 کیلومیټره مخکې دی یو 10 منټو لار ده او ډېر پنسي حال دی ډېر ښکلی دغه دی د زنانو انتظام پکې شته دی د ناستې خوراک ښه وی ملاویږي خو کاروبارونه لږ شان ګډوډ دي ځکه چې څو پورې د حجونه عمرې او پلیټونه نه کولو شوي نو د هر سړي روزګار ورځ په ښکته دی بل ورځ دی چې یو سړی راغی په خدای کې نو که هغه راته وایي ټیکسي چلي وایي زما 12 ورځې پس د پېښور نه تیمرګرې ته نمبر راغی 12 ورځې بس نو داسې هر سړي روزګار یوازې زموږ نه د هر چا روزګار داسې شوی دی خو یو کس و د دې کلي پلار به ورته چې ته ویلي بچو ته یې ویې راځئ چې میراوس سره د باندې ډوډۍ وخورم وی میراوس سره باندې ډوډۍ خورم نو هغوی راغله دلته کېناسته ډوډۍ ورته واچولو داسې واړه 3 هلکان یو ماشومه جینۍ وه چې ډوډۍ خوړه نو هغه یو ماشوم پکې په ژړا شو نو پلار ورته ویي ولې ژاړې هغوی ورته ویي ولې تا خو په موږ میراوس ونه خوړه هغوی ویې که داسې ترکاري ده او نو قدرمند بالکل تراتلی شي او تاسو یقینا نن چې ډېر ممخوند او مزې اغوستې وي ښاد او آباد اوسئ د الله په امان